السلام علیکم ملګرو. سعید مساخیل ما ارشد بای خواته ناست یم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن یو عظیم کار وشو زموږ د پښتنو شمله چوته شو. د بابا غزوی چې په 15 لاکھ روپو کې مطلوب و دلته په جیل کې بنو، نن الحمدلله په هفته کې دنه الله پاک هغه روپۍ راټولې کړې. نو ارشد بای ټول نه مخکې خو تاته مبارکباد وایم. مساخیل بای یو جهان مننه. دا کومې روپۍ چې موږ راټولولې که نه نو په دې کې تا ته پته شته د حوصلې ضرورت و او ته زما حوصله وي. ځکه خو دغلته ما خواته ودرې ما یې پته راکوه چې ګډوډېږم. نو ستا ډېره مننه کوو چې په ډېر سخت وخت کې راغلی زموږ سره دلته ناست وي چې ټول کسان چې وه زموږ نه شاته شي. نو دا یو کریډ دی چې ټول دیر ته او ډوګدرې ته میلاو شو او زموږ کوشش دا دی چې د KPK څونه هم پښتانه دي که نه او د هغو داسې د سختې پختې راځي په هغې کې ورسره موږ ودرېږو. دا نه چې موږ یې راولو په میډیا والا مور او خور او دا یاد کړو. نو د پښتنو اصلي روپ چې دی هغه به موږ میډیا ته راولو انشاءالله. ارشد بای پوینټ ټو پوینټ خبره به کوم مختصر شان. هسې امید دی اوس د روپۍ به پوره شي. خبرې لاول مې امید وکړه چې ما لایو سټارټ کړم، چا به وي 10,000 مې راغستې در روان یو، چا به وي 15,000. ما دا خو شی چې دی په 50,000 راوړي ما یې په دې کې به نور ډېر شی مریضان عذر کړو. هغه چې موږ ته هغه پراړو بیا چې راپسې کله هغه دغه وشو د ویډیوګانې وشوې نو بس خلک بالکل په شا شو. زموږ خپل کسانو چې نمبر یې راپسې نه چوتول، خو بیا هم زموږ حوصله ورته مضبوط وه او زما دا سوچ و چې موږ یې د الله د رضا دپاره کوو او انشاءالله وبشي. نو الحمدلله نن زموږ هغه ټارګېټ پوره شو. ارشد بای هسې بوج خو به نه ختم شوی، یو غټ بوج و. یقین په خدای وکړه که نه لور مې ناجوړه وه د هغې نه خبر د کور د رزق د هیڅ شي نه لکه مطلب دا دی هلته کې به کله یو شی راوړم ما به بل شی وړم ټول ټینشن ځکه چې د شپې به په 3 بجې کور ته تلو. نو ډېر غټ بوج و الحمدلله. اوس سهار یو مریض دی 3 ځایه املا ماته ده، اوس امبولنس یې نشته. یقین وکړه دا دی ماته اوس چې د MBSI نه کسان ټلیفون کوي چې صرف هغه وځي نو ایله به بوج پکې شیلا نه دی. ارشد بای بابا خو به لیدلی خوشحاله و. ما خو هم یو نظر وکړو خو ته خپله رایې پرې ورکړې نو خوند به ډېر وکړي. زه چې ورپاتې نم او بابا مې وکتو نو هغه بالکل لکه ډېر یو داسې نه زه هم په خپل یو پلار یم که نه. زه همیشه دا وایم چې الله دې هر انسان د اولاد د غم وساتي. نو ما ځکه سټیج ته راوستو ما یې چې حوصله ورکړو چې مطلب موږ ستاسو سره ولاړ یو په دې کې. نو په ټایم کې چې یو مجبور انسان یو د هغه کار وشي نو د هغه یو اوښ کې هم په سترګو کې راغلی هغه ایموشن نو ډېر خوشحاله یو شي د هغه کار وشو الحمدلله. نه ارشد بای اوس خو پیسې راجمع شوې که نه، بابا زوی به کله راوځي؟ اوس دا روپۍ چې دي که نه دا سبا مونږه 15 لک روپۍ ولېږلې. اوس به دا لاړ شي هلته کې به هغه فیملي ته میلاو شي. فیملي به د هغه ځګي نه لیټر ولیکي چې دا هلک مونږه مواب کړی زمونږ روغ وشوه. د MBSI په ترو به دلته راشي بیا د سعودي قانون به په هغې سزا خېجوي یا کېدای شي ډاري کې خلاص کړي. اوس مونږ ته د هغې سره علم نشته. انشاءالله مونږ به د عوامو سره هغه شیر کوو فردر. مطلب دا دی چې لکه د MBSI طرفه به راشي بیا پته نه شي چې دې نظام څه وي د هغې مطابق به کار کېږي. خو په نظام کې دا شته چې مواب کېږي به انشاءالله. لکه دلته که یو خیال کړو یو سعودي نه بل سعودی مړ شوی نو د دې ګورنمنټ ورته دا وي چې تاسو لاړ شئ که دا مواب کوي نو چې صحیح وله ورکوي خو چې مواب یې کړي نو دا شته چې مواب کړي به انشاءالله. ارشد بای ستړی شوی خو به دومره حالې ځلې مخکې چې د مریض راشي نو زه به خبرې ډېر ستړی وم خو چې نن الحمدلله دا روپۍ موږ ته راټولې شوې او موږ دې بابا ته حواله کړې. خبرې هسې بس دا زړه مې سپک شو لکه مطلب د وګورو چې د سړیا بوج ختم شي او خدای پاک دې په یو پښتون هم څه نه راولي. دلته زه ولې وایم دلته موږ د هر کوره یو کس نیم یو، زموږ نور ټوله فیملي باري. نو چې په چا مسله راشي موږ ورسره ودرېږو که نه نو زموږ دا سوچ دی ځان یوازې ونه ګڼي او انشاءالله ولذي سوال نه پیدا کړي چې موږ د چا نه شاته شو ولاړ به یې ورسره. او نه ارشد بای بار دا د وخته ما فیسبوک کې ویډیو شیر کړه په هغه کې دا کمنټس راغی. اولې کمنټس دا و چې تاسو د قاتل څه ودرېدئ د خو سړی وژلی. نو ګورئ چې دا نه په اسلام کې او نه په دلته چې کوم ګورنمنټ دی چې هغو نه الاو کولی نو موږ څوک چې کولی. خو دا ده چې زموږ خو جرګه سیستم دی او موافي او لکه موږ څونه ګناهونه ادا کوو نو لکه مطلب لارې پکې وي چې موږ ته لارې بندې وي موږ خو هېڅ کار نه شو کولی نو په هغه لار موږ روان یو. خو هسې حوصله شکني په کار ده چې آینده وخت کې څوک پښتون داسې ونه کړي چې بل کس مړ کړي او بیا دا شان چاندې راټولو نو دا وخت کار نه وي. نه نو فلحال چې دی که نه هغه تقریبا 2 کاله په جیل کې تېر کړل او لا پته یې نه لګي څومره تکلیف او روپۍ په څنګه شرمولو راټولې شوې د دې نه بل دغه نشته او په ټول قام کې سړی وشرمېږي دغه پوره نه یو بني آدم له او بیا ته هر انسان نفرت هم کوي. نو موږ له پکار دا دی چې موږ چرته کې لکه داسې یو غلط کار ونه کړو. موږ به بالکل پښتنو ته خو موږ وایو چې تاسو کنځل مه کوئ مرګ او موږ خو د چا خبره میږي نه شو وژلی
چې دا خلک مرګ څنګه کوي. ارشد بھائی ډیره مهرباني زما سره موبایل کې چارج هم ختمې دوه دی او ارشد بھائی کو تاسو دې سټایل د وګورئ نو ستړی نه او چونکې یو غټه مقاومه راشه سو خبرې وسو د ارشد بھائی ستړی د ارشد بھائی منډې د پښتنو لپاره یقینو کدا ونه زموږ نه هیر شي او نه د یریدو دي بس موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتو تاسو هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ موږ له الله پاک یو د انسانیت یو سفیر راکړی دی او ارشد بھائی موږ په دې باندې الله شکر گزار یو الله دې نور هم تکړه کړي. تاسو له دې الله ډېر عزت درکړي چې ما ته یو ټلیفون وکړ او راغلی زما سره په دې خوا کې ودرېدی په دې باندې زه درود ښکاره شوم ځکه چې یوازې انسان څه شی دی چې یار دوست نه خپل خپلوان نه او وی اکثر خو هر سړی ته خپي نو زه نن په دې ډېر خوشاله یم چې تاسو زما سره په دې محفل کې ولاړ وئ. یو جهان مننه. ډېره مننه ارشد بھائی جزاک الله. هلو